توبې سره ګناهونه بخل کیږي، خو سړی د یاد ساتي چې کم ګناهونه توبې سره حقوق الله، کم ګناهونه چې انسان د الله په حق کې کړي وي، منځونه ته قضا شوي وي، روژه ته خوړل شوي وي، داسې نور ګناهونه، دا ګناهونه په توبې سره بخل کیږي. او توبه هم کومه توبه؟ توبه نصوحه، هغه توبه چې د زړه نه وي، د زړه نه، او په دې کړي کار باندې دا سړی پښیمانه وي او آینده د پاره عزم او قصد دا ولري چې زه به دا نور نه کوم. ته الله پاک بخي. یک نکته را باید داشته باشم که توبه عوام کتا توبه علما فرق داره. به طور مثال از من یک مسئله اشتباه شد یا خدای نخواسته یک مسئله را پت کردم، سبا توبه میکنم، که خود توبه نتیجه نمیده که من که خود نصف شب بخیزم و توبه و دیگه تو کار نمیکنم و به او پشیمان باشم. نه، باید او غلطی خود اظهار کنم. مسئله ای که من تو گفته بودم او اشتباه است، اصل مسئله ای رکب است. صحیح است؟ یکی توبه است از حقوق الله، او به توبه کردن بخشیده میشه. خو اما در حقوق العباد یک انسان بگویه که مال مردم خورده، رشوت خورده، به غصب زمینا را گرفته خورده، به زور از یک کس پول گرفته خورده، هر مرداری و چتلی که از دست شده کرده، ولی میگه که توبه میکنم و دیگه تو نمیکنم. نه، در حقوق العباد تا که حق به حقدار سپرده نشوه یا معافی بخشش از طرف بنده نشوه، تا او زمان به توبه کردن ای گناه در حقوق العباد بخشیده نمیشه. توبه وام به توبه اخلاص باشه. در حقوق الله توبه انسان قابل قبول است و گناه انسان بخشیده میشه، خود در حقوق العباد به توبه نمیشه. حقوق العباد کی ضروری دی چې باید حق دار ته ورکړي شي. صرف په توبه باندې کار نه کیږي، باید حق وسپارلی شي یا د هغې نه معافي وغوښتلی شي. صرف په توبې باندې هلته کار نه کیږي. اما حقوق الله دا واړه ګناهونه یا غټ ګناهونه سړی توبه وباسي چې آینده به دا کار نه کوم، په عبادت سره دا ګناهونه بیا بخلی کیږي.